سلامونه او نیکی هیلې ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه ستاسو ښوونکې مرضیه غفوري یم د نن ورځې لوست سره. ګلالیو ماشومانو، ټولګی مو دی دویم، مضمون دی پښتو، موضوع د لوست مو دی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. پاڼه د کتاب څومه ده؟ ډېر ښه، تاسو ګلالیو ماشومان کتابونه له ځان سره لرئ. پاڼه هم ده شپږمه، لوست مو هم دی دویم برخه ده اتم. ګلالیو ماشومانو، موږ څنګه چې وویل زموږ درس څه شی دی؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. تیر ورځ لوست مو ولوستو، هغه هم د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه. په لوست کې مو ځینې موضوعاتو هم ولوستل. هغه موضوعات دا و چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زموږ خوږ پیغمبر دی او دی د مکې په ښار کې زیږېدلی دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چیرته زیږېدلی دی؟ د مکې په ښار کې. زموږ ستاسو خوږ پیغمبر دی. دغه موضوعاتو چې موږ ولوستل او ترڅنګ مو تاسو ته د دې انځور په اړه هم خبرې وکړې، دلته سیوري وه او دا مو وویل چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یوه معجزه دا وه چې هغه کله چې درېده د هغه جسم هیڅکله هم سیوری نه درلود، یعنې په ځمکه باندې دغه سیوری نه ښکاره کېده. نو په نړۍ کې هیڅ داسې انسان نشته چې دغه سیوری په ځمکه ښکاره نشي. یوازې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زموږ ستاسو ګران پیغمبر و چې دغه یوه معجزه دا وه چې دغه سیوری په ځمکه نه معلومېده. ګلالیو ماشومانو، بیا هم راځو د نن ورځې لوست. د نن ورځې لوست مو هم دی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له ماشومانو سره ډیره مینه درلوده. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له ماشومانو سره ډیره مینه درلوده او ده به ویل هغه څوک چې پر ماشومانو باندې مهرباني او د لویانو درناوی ونه کړي له موږ څخه نه دی. بیا یې وایم چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي هغه څوک چې پر ماشومانو باندې مهرباني او د لویانو درناوی ونه کړي له موږ څخه نه دی. تاسو کولی شئ دغه ترجمه د حدیث تاسو له یاده کړئ ګلالیو ماشومانو، او دا کولی شئ په ځینې ځایونو کې لکه خدای مه کړه ستاسو همزولي ستاسو ملګري لویانو ته احترام نه کوي، تاسو کولی شئ بیا دا ورته هغوی پرې پوه کړئ، ورته ووایئ چې زموږ ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ویلي دي کله هغه بنده مې چې یا هغه د خدای پاک بنده چې پر د لویانو احترام نه کوي، د هغو درناوی نه کوي، او یا هم کوم لوی چې پر ماشوم باندې مهربانه نه وي، وایي هغه زموږ څخه نه ده. قرآن کریم د الله جل جلاله لخوا زموږ د لارښوونې لپاره پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی. بیا یې وایم قرآن کریم د الله جل جلاله لخوا زموږ د لارښوونې لپاره پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی. ګلالیو ماشومانو، دلته تاسو په انځور کې وګورئ. په انځور کې څه وینئ؟ ډېر ښه، قرآن کریم. دا قرآن کریم کتاب دی. په انځور کې تاسو وینئ چې دغه کتاب پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی. د څه لپاره دا نازل شوی دی؟ د انسانانو د لارښوونې لپاره. راځئ دغه هم لولو. وایي یوازینی کتاب چې په ټوله نړۍ کې ډیر مینوال او لوستونکي لري هغه قرآن کریم دی. یعنې دغه کتاب چې په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی په ټوله نړۍ کې د ده مینوال ډیر دي. یعنې په نړۍ کې څومره چې کتابونه دي د هغو ټولو څخه زموږ کتاب یعنې قرآن عظیم شان لوستونکي ډیر دي او مینوال هم ډیر دي او موږ تاسو هم ورسره مینه لرو. تاسو ګلالیو ماشومان له اوسه
هڅه وکړئ چې دغه قرآن عظیم شان تاسو هم ورو ورو پیل کړئ، الفبې ته څخه شروع کړئ، د لومړۍ سپارې څخه پیل کړئ او ورسره مینه ولرئ او هغه ویل بلئ زده یې کړئ. ګلالیو ماشومانو بیا هم وایم چې یوازینی کتاب چې په ټوله نړۍ کې مینهوال او لوستونکي ډېر دی هغه کوم یو دی؟ آفرین، قرآن کریم دی. دغه کتاب چې تاسو وینئ یعنې قرآن کریم دا د څه لپاره رالیکل شوی دی؟ آفرین، ګلالیو ماشومان وای زمونږ د لارښوونې لپاره. او ماته دې بیا هم تاسو چا چې ځواب راکړی دی هغو دې وایي چې دغه کتاب پر چا نازل شوی دی؟ ډېر ښه، دغه کتاب پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی. بیا هم تاسو ته وایم چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زموږ ګران پیغمبر او خوږ پیغمبر دی چې دی په مکې کې زیږېدلی دی، یعنې د مکې په ښار کې زیږېدلی دی او ده له وړکتوب څخه نیک او ښه عمل درلود. یعنې کله چې ماشوم و ده به تل داسې کارونه کول چې هیڅوک ورسره څخه ناراضه به نه و، تل به لویانو ته احترام کوه، تل به داسې کارونه کول چې هیڅوک به نه جګرخونه کول، یعنې داسې کار به نه کوو چې خدای مکړه هغه به غلط و. نو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زموږ ستاسو ګران پیغمبر کله چې رالوی شو بیا هم د خپل خلکو په فکر کې و، د خپل خلکو ښېګڼه بې غوښته. نو هماغه چې کله چې دی د پیغمبر په حیث د خدای پاک له لورې وټاکل شو نو دته دغه زموږ او ستاسو کتاب یعنې قرآن عظیم شان په ده باندې نازل شو او دغه کتاب زموږ او ستاسو د لارښوونې لپاره رالیږل شوی دی. تاسو ګلالي ماشومان دغه لوستم ولوستو چې انشاءالله پکې ستونزه نه لرئ. اوس زه څه کوم؟ تاسو ته ځینې کلمې د همدغه څخه رااخلمه، تاسو ته یعنې زه په مکمل ډول نه لیکم، ځینې مه لیکم، تاسو ماته ووایئ چې د ده په منځ کې کوم توری زه یو ځای کړم چې هغه سترې کلمه جوړه شي، لکه عین. تاسو ګورئ عین مې ولیکه. دا اوس تاسو سوچ وکړئ له ځان سره چې دویم توری به څه وي؟ ډېر ښه، زه تاسو ته لیکم دلته لیکم لا. تاسو ګلالي ماشومان ماته وایئ چې په دغه تش ځای کې زه کوم توری ولیکم چې د در څخه یوه کلمه جوړه شي. البته په متن کې چې لوستي دی اوس هم لوست ولوستم، تاسو وګورئ په دغه لوست کې تاسو داسې یوه کلمه را پیدا کړئ کله چې په هغه اوله کې عین وي، په آخره کې لام وي او منځ کې کوم توری وي هغه تاسو راته وایئ. ډېر ښه ګلالي ماشومان وایي میم. دا څه کېږي؟ عمل. آفرین، ما دا نیمه ولیکله دا کلمه، خو تاسو تکمیله کړه را سره چې د عین څخه وروسته باید میم ولیکو او د میم څخه وروسته چې لام دی د دې څخه کومه کلمه جوړیږي؟ عمل. بیا هم راځم د متن څخه یوه کلمه را اخلمه او تاسو سوچ وکړئ چې دا به کومه کلمه وي. آماده یاستئ؟ ډېر ښه. میم، خانه خالی، نون، ه. تاسو ماته وایئ چې په ده کې کوم توری زه ولیکم چې د څخه یوه کلمه جوړه شي؟ دلته څه شی ولیکم؟ تاسو وکتئ متن د کتابونه په لاس کې دي، یو ځل ښه دقیق ورته وګورئ. آفرین، تاسو را پیدا کړه چې دلته یې باید ولیکم. دا څه کېږي؟ آفرین.
مینه تاسو په متن کې وګورئ دا ما د متن څخه اخیستې ده داسې څوک مه کوئ چې ما د کوم بل ځای ده مینه موږ ولوستل چې له ماشومانو سره یې ډېره مینه درلوده که له لویو ماشومانو دلته وګورئ چې زموږ ګران پیغمبر د ماشومانو سره مینه درلودله هغو سره به کېناسته هغو ته به کیسې کولې هغوی سره به ډوډۍ خوړله یو ځای یعنې د ماشومانو څخه سره مینه درلودله د هغوی څخه لرې نه ده هڅه به یې کوله چې هغوی سره یو ځای اوسي راځئ زه یوه بله کلمه هم تاسو ته دې ځای څخه اخلم او تاسو راته ووایئ چې هغه کوم توری ولیکئ چې کلمه ترې جوړه شي واو لام د خالی کې څه شی ولیکم تش ځای کې چې د دې څخه یوه کلمه جوړه شي آفرین سوچ وکړئ متن د کتابو متن راوباسئ او په هغه کې وګورئ چې کوم توری به وي څوک وایي بیا هم یې ده آفرین ویل تاسو وګورئ ویل انشاءالله تاسو زده کړی دی خیر د تمرین لپاره یوه بله کلمه به هم زه تاسو ته ولیکمه چې ستاسو زده شي هی تش ځای دلته څه شی ولیکم سوچ وکړئ کتابونه راوباسئ کتاب کې تاسو وګورئ دلته دغه دوه تورو ترمنځ بل کوم توری ورته ولیکم چې د څخه کلمه جوړه شي آفرین د دې څخه څه جوړیږي هغه کله ماشومانو انشاءالله تاسو لوست زده کړی دی او تر دې حده چې کلمې چې نیمه ولیکلې بیا هم تاسو ماته وویلې چې د دغه کلمې په دغه تورو په منځ کې کوم توری ولیکو چې دغه څخه کلمه جوړه شي لکه هغه تاسو غین ولیکه د دوه تورو ترمنځ دغه څخه کلمه جوړه شوه هغه کله ماشومانو تاسو بیا هم کولی شئ دغسې کلمې ولیکئ په تورې واړوئ او یا هم د دغه کلمو املا کار وکړئ لومړی لکه لارښوونه کې تاسو ستونزه لرئ املا کې تاسو کولی شئ اول لارښوونه ولیکئ دغه څخه څو ځلې مثال 15 وارې لارښوونه ولیکئ تر څو چې د دې املا تاسو ته زده شي یعنې په هره کلمه کې چې تاسو ستونزه ولرئ بیا هم تاسو دغه لوست په کتابچو کې ولیکئ او املا کار وکړئ الان عمل شه ګرانو ماشومانو تر بیا چې د نوي لوست سره تاسو سره یم تاسو لوی بخښونکي خدای ته سپارم الان عمل شه